जमा कोटा खो बराबर शो शाहबाजा ओस्ता नंबर दे पता बदी लगी ये कतिया ता खपला कोटा बराबर करा उस पर जल फक्शन कोटा बराबर करा दावाला तरी बचायन हो ले कतिया त जालिम बच्चा घर पर टिपड़ी अलग कतिया दा पदा से कारी लका पुलिस वाला ځان سره مجرم را روان کړي बाकी शाहबाजा पुलिस वाला हो मुजरिम را روان کړي دي زه خو یم چې زه چې ځو ته شمشاد پرې راخه शहनशाह बार जमंग पैदा की पुलिस ने मुजरिम रोन करे दे او شهنشاه دا مجرم د پولیس نه موږ ازادول غواړو لیکتا دا مجرم کا گناهګار دی کا بے گناه د آزادول د پولیس نه د شهنشاه فرض دی دوستانو تاسو ډیره مهرباني چې زه تاسو د پولیس نه آزاد کړم خو زه په دې پوه نه شوم چې زما په ازادېدو کې تاسو ته څه فایده مې وشوه چې تاسو ما سره دومره د پښتنو کار وکړو د پښتنو یم پښتون د پښتنو سره ځم تل به جنت ته د پښتو سره ځم ته زموږ میلمه او زموږ پښتانه د میلمنو ډیر زیات قدر کوي ډیر ښه پښتنو دوستانو ډیر ښه زه ستاسو غیرت او پښتو ته سلام کوم سلام راځئ ملګرو چې دا میلمه موږ خپلې دیرې ته بوځو والته تې موږ تپوس وکړو چې د ستا څه کیسه ده याला लेकर बघूया स्वतःची मतं मात्र राखली चौथ्या नेमके लोकांना केला त्याला ने कहा दादा का हुक्म मुतबर खान ने बराबर की दुकानदार नडियर को मिला जरा का सीधा ददी कदली मैं मतलब तो उनका बकीगी दादी डली कही कम से कम दुश्मन नवाबी मुख्तल मुतबरखाना ना पता पूछे छे कि बोले छे अपनी नवाबी हुमत तू तंबू शाह करे और कैमरा के काम में द तोर तंबू शाह ना द तोर हुन शाह वाया अगर का दा बादर ख्याल ना सरादा तो कपे दो لا دا خطاب استکر و اسپیانو چې ټول عمر د کزانو کړو اوس ته زموږ دشمن سره را کړو تختیرو بس کومه ورخانه بس بازار دې انتقام ورنکړه لښکر خان ټولو من خلکو له کوپې ورکړې دي لښکر خان د ټول کوپې نشي ورکولی کومه د انسپکټر ناصرنا په چوکي په ټینګو کې دلیل دننه ټول دشمن غواړم ځکه تمام لخر خان ہے وہ لخر خان سے روان غم سے
जंगोटी अशोक चक्र सर जंग गई और अपने स्तर पर फिल्म आ गई। शर्म खबर आगा तो ताको मुजरिम सरगा करू सकती हो ना खबरों को मसद अजीब अफसर अम्मा पता कब तो दिला खान ने भी सीधा पाता बका ना मुजरिम दिला खान दुश्मन सर मुझसे करे बदमाशा वाला पानी हमला होता तो गदरने वाला पानी ना कर दो और मुद्रे मेरा ना सारा रात कहो तक तो क्यों नहीं है अरे कहाँ का सताचित समझा को तो फिल्म करने के लिए कि बदमाशा ने 50 दिन में मेरा गुजार को और मुद्रे मेरा सारा रात कहो तक तो ये जरा को मेरा वारी कहता अपना वर्दी कुछ कम और कभी तो बोलेगा जैसा तो कपूर तो बोलेगी सेगा जब वो चुनता है सिवा सर पका जका किसी गति वगैरह वस्तु का भी मिली जब वो की वस्तु दासगाड़ी बोले वाली सब्जी बोले तो पशिवाचो तो बड़े भी रहते हैं रसीद भी रहते हैं वो भी रहते ना सर चला जाते हैं रसोई में कहीं जैसा सीधे वारों वारों बचेंगी तो सर दादा लम्बा का अंधेरा पार बता से गलती नहीं की ये वक्त ये ठीक था और तुम मेरे यहाँ से आते ही चिदा था ना दलाकर खान को नहीं माने आबाद है और मुंडा दलाकर खान होना मानो मैं बिल्कुल सही दी मेरे सेवा खान लखकर खान नहीं बना जमीन को दरबा की बड़ा ये मनुष्य को पढ़ लेगी ये मनुष्य को बिल्कुल निश्चित हुए लगा पुलिया मां शिक्षण लगा और दिया छोड़ा मां पता किताब पर कसम करे हो जब हार कार को पर खींच पार देखो खींच तेरा अलका गुलबाज वाले कते सुसो आ गुलबाज पलाड़ो जामे बदलो ले आगा देरालो अस्सलाम वालेकुम मर्दो वालेकुम सलाम दोस्तानो دا د قانون هغه کړی دي هغه ظالمانو زما په لاسونو کې بې ګناه چولې وي او زه تانې ته روان کړم خو دا ښه شوه چې تاسو زما ملګرتیا وکړه او زه د قانون د پنجې نه آزاد اوس دا راته ووایم مېلمه چې تا څه جرم کړی و چې تا ته قانون په لاسونو کې کړې واچولې او ته تانې ته روان کړی وې ما دا جرم کړی دوستانو چې د بل په شیطانۍ ما بې ګناه بې خطا خپله خور ووژله او خپل کور مې وران کړو خپل کور دا خپله خور د بد په شیطانۍ څنګه وژلې ده دا زما د ترور زامن معتبر خان او لښکر خان ولې ونه زما خورې دا څه دوړې دې جوړې کړې دي چېرته په کلاره کښېنه بس کله جارو کله دو کله هغه
ګورې لالا شل ځلې مې درته ویل چې واده وکړه ما له یو ښایسته غوندې بابي راوله نو هله به زه دې کار نه خلاصه شم را به شي که نه خورې چې زه اول ستا غم وکړم او په سره ډولۍ کې د دې کور نه رخصت کړم نو بیا به راشي که نه ګوره بابا کله چې زه درته واده خبر کوم دی ما تانې باندې کوي زه به نه ودېږم زه به ټول عمر تاسو خدمت کوم ولې ولې لور خور خو د پردي کور امانت دی یو ورځ نه یو ورځ به ته د دې کور نه ډولۍ کې ځي نه بابا زه به لاول د لالا ناوې راولم او که داسې ونه شي زه به خپل ځان مړ کړم ولې ونه دا ته څه وې ته خو زما ځانې زما جګرې ستا په ستا خو زما سا ده دا کومه داسې خبره چې ته پې باندې خفه شوې وخانده که نه زه پتو ته ځم خو چې روټۍ راپسې راوړي هسې نه چې د لوږې مې مړ کړي ښه خبر شه چې د پلوشي خور مې دا روټۍ ولې راونړه زه خو یې نن د لوږې مړ کړمه بابا السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه بچی راځه راځه لالا ستړی مه شي زه ظالمانو تا خو ما پسې روټۍ راونړه زه خو دې د لوږې مړ کړمه سوابیرو جنګ راباندې ونیوه لالا ما روټۍ دروړه خو څه هېڅ هم نشته بچې روټۍ خوره روټۍ څه هم نشته دی زه نه خورم روټۍ بابا ما تا وویل څه چل شوې جواب خانه بچې د ستا خور تا پسې روټۍ ځکه درځم چې د لښکر خان رور په لاره کې ولاړ او دا جینۍ تنګۍ نن یم تا پسې روټۍ درځه او هلته کې ارورې ولاړو د لښکر خان ستا خور واپس راله ته لاړ شه او لښکر خان ته ګیله وکړه هله بابا زه لښکر خان له ورځم چې پوی وکړم معتبر خانه دا ټیک ته چې زه ستا مشر ورور یم خو نواب خان زمونږ د ترور زوی دی هغه یو معمولي سړی دی او موږ د دې ټول کلي خانان یو که د هغه د خور رشته ستا دپاره نشم غوښتی که موږ دا رشته وکړه نو د ټول کلي د خندا به شو هر څه چې دي خان لالا زه به دغه رشته ضرور کوم ولې چې دا زما خوښه ده او زه هغې سره مینه کوم که چېرې دا رشته تا ماته ونه کړه نو زه به خودکشي وکړم لښکر خانه نواب خانه ته راځه اوس ستا خبرې م کولې څنګه دې راپېښه وکړه لښکر خانه دا ورور به دې پوه کړي چې په دې کلي کې د چا عزت نه غږېږي او که چېرې بیا نه پوهېږي نو دی به زما د لاسه قتل شي نوابیا زموږ په ډېره کې ولاړې او موږ له زموږ دمکیانې راکې قتل کوم خو مور زه ځکه چې زما نوم معتبر خان دی او معتبر خان د چا خاطر نه کوي ودرېږه معتبر خانه ولې شوې خو نه نواب خان دې مخکې زموږ په ډېره کې ولاړ دی او پښتانه په خپل ځای کې په چا ګزار نه کوي یا ښه شوه لښکر خانه چې تاسو هم پښتو پېژنئ چې کارونه هم د پښتو کوئ که نه او نواب خانه ته پښتون یې او موږ هم پښتانه یو خو زه غواړم چې زموږ دا جنګ جګړه په دوستۍ کې بدله شي زه پوه نه شوم لښکر خانه چې دا زموږ جنګ جګړه به څنګه په دوستۍ کې بدلې شي ګوره نواب خان تا زموږ داسې مرسته داري ته زموږ د ترور زوی زه غواړم چې ستا د خور رشته
زما ورور متبر خان سره وشي بس که لښکر خانه چې د لپاره داسې خبره نه کوي بله خور په ګولۍ خو ویشتی شم خو داسې بدعمله او بدکرداره نه شم ورکولی غلی شه نواب بیا که ته د خپلې خور په سر غیرت کولی شي نو زه د خپل ورور په سر غیرت کولی شم سبا به د دې کلي مشران راغونډو او چې د جرګې مشرانو کومه فیصله وکړه هغه به تا ته منظوري او ما ته خو بیا ټیک ده لښکرخانه دا فیصله مې ما ته منظوره ده سبا به زه ستا د کلي په جرګه کې ستا انتظار کړو خانانه دا تا ډېر ښه وکړو چې نواب خان تا نه چمدېله ما خو په ګولۍ شتو خو تا رانه خلاص کړو متبر خانه ګرمي مه خوره ګرمي ښه شی نه دی زما نوم لښکر خان دی او لښکر خان سره ډګروال غر سره سر جنګون دي او څوک چې غر سره سر جنګوي هغه ځان د سر په خپله ماتوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جرګې مشرانو کشرانو السلام علیکم دا ویغه الله رضا پاره غونډه شوې ده زموږ کوشش دا دی چې ټولو فرقیانو وروغه ترمنځ راولو جرګې مشرانو کشرانو دا کلي جرګې فیصله به زما ورته بل مشر ووایي زمونږ کشرانو او مشرانو مونږه څه فیصله کړې ده اوس که تاسو ته مونږه هغه فیصله دا ده چې د دې نواب خان خور مونږ د دې لښکر خان رور متبر خان ته ورکړو دا د دې کلي عزت هم شو او د دې جرګې فیصله د جرګې مشرانو زه ستاسو ډېر قدر کوم خو دا فیصله ماته نه ده منظوره زه خپله خور په ګولۍ خو ویشتی شم خو داسې بدعمله او بدکرداره نه شم ورکولی غلی شه نوابیا پخوا خپل کا ټول د دوه ټکو سړی موږ ته بدکردار دی بدکردار ملا بدکردار ستا خور ده چې ټوله ورځ په کلیو په کوڅو کې په پټو کې تر ګرځي ولدان په منډه کې تا به دغه متل نه یې اورېدلی چې چرګه دې ښه وي نو کور به ښه اچوي قصور زما ضرور نه دا د خورو ستا خور په خپله مرضۍ زما رور په شفا ته راغلې وه زما رور ستا کور ته نه درغلی ما چې دې جرګې ته غاړه ایښې وه او تا ته مې ویلي ما ستا عزت او خپل عزت دپاره کړې وه نو ستا خور د قبلېدو نه د رښتو قابله ده ورته چې راته دومره پوښتنې دی نو بیا لاړ شه او خپله خور ته کتل کا بیا ټیک ده لښکرخانه ستا فیصله ما ته منظوره ده زه خو به خپله خور قتل کړم خو ته به خپل رور قتل کړې نو خانه دا فیصله دې ما ته منظوره ده زه ورځه ته تللی شي ډېره ښه ده لښکرخانه لښکرخانه دا دې ښه ونه کړه چې تا نواب خان ته د خور پیغور وکړو که چېرې هغه خپل خور قتل کړه دا ټول کلی به ستا خلاف شي تاسو چې څه خوښه یې هغه وکړئ خو دومره یاد ساتئ چې زما نوم لښکر خان دی او لښکر خان سره ډګروال غر سر سر جنګون دي او څوک چې غر سره سر جنګوي هغه خپل سر په خپله ماتوي بچی خدای دې خیر کوي نواب خان بچی هم تللی دی جرګې له چې د کلي په جرګه کې به څه فیصلې شوي تر اوسه پورې رانغلو ناوخته هم شو
شیخ په دې ته ټوپک ولې راواغېستو چېرته ځې خیر چېرته دی بابا نن د کلي په ډک روټه کې د ټولې جرګې مخکې زما بېعزتي وشوه د دې کور د لاسه زما سترګې ټیټې شوې او زه یې چاته د مخ ودلو قابل پرې نه ښودمه ما خو تر اوسه هېڅ غلطون نه ده کړی د الله چې په شرارت ماته څنګه کله پرواشي ستا په ژوند کې سراسر زما تاوان دی او نن چې څوک هم زما مخې ته راشي او ګونې مې وړمه ټیک ده لالا که زما په مرګ باندې ته د پښتو غیرت ملاوېږي نو ما مړه کړه خو دومره یاد ساته چې زه بې ګناه یم پرواشي خورې زه ډېر زیات مجبور یم ما معاف کړه ما معاف کړه پرواشي 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 لورې دا څه شوه زه مې چا ته پرېښودمه دا خو خپله پښتو پوره کړه بې ګناه دې مړه کړه ته زما زوی یو قاتل یې قاتل ای الله په پښتنو کې که دا جاهلت وي ته د پښتنو په کور کې لور خور پیدا مه کړي او که پیدا کې خدایه ته په خپل امن کې وساتې رب العالمینا ما چې په جرګه کې تا سره کومه وعده کړې وه هغه وعده ما پوره کړه او ما خپله خور قتل کړه نو بیا واخله دا ټوپک او توس خپل رونونه واه نوابیه واه واجي چې سختونه که نه ځکه خو دې سوچه کارونه هم کې یاره دا پښتون یو عجیبه شی دی د دې په جوش کې چې څوک راشي نو هوش دې لاړ شي او د عقل او دماغ دواړه کار پرېږدي اوس ډېر مې وپوښته ګوره خپله خور یې په خپله قتل کړه او خپل ټوپک یې د خپله لاسه خپل دشمن ته په لاس کې ورکړو او ورته وایي چې وروره ولې زما ماته خراب دي چې زه خپل ورور په خپله ولم او ځان نه مټې پرې کوم ستا خو مازغه خراب و چې خپله پاکه خور دی زما په دوو خبرو بې ګناه بې خطا قتل کا زما مازغه خراب نه دي چې زه خپل ورور بې ګناه بې خطا ونیم او ځان نه مټې پرې کوم نسته کوله تا خو په ما باندې خپل کور ورکړو که تا سره داسې وکړو چې تا دا خپل ورور ونه وژلو قسم مې په خدای وي چې زه به ستا ټول خاندان ختم کړم وخلې کښېنه نوابیه ما خو تا ته ویلي که نه چې ستا د خور رشته به ما سره کېږي او بیا کوم شی چې زما خوښ شي نو هغه زه ضرور اصلوم او چې اصلو نه نو هغه زه بیا ضرور تباه کوم او خلې کښېنه متمرخانه بس اوس بند کړه زه کوم برباد شومه خو زه به تاسو ټول د ځان سره برباد کړم دا پته خو به درته اوس لګي نوابیه چې ته به مونږ بربادوې او که مونږ تا
د تښتېدلو کوشش ونه کړې دې په کومه باندې به ونه نو بیا دا کوم بس ستا د پلار دی څه چې خلکو پسې کورونه ورځي او د مرګ حملې پې کوې انسپکټر صاحب ښه وه په ډېره ښه موقع راغې نو دا خو لیونی شوې خپله خور یې قتل کړه او صحیح مرګ پکې راغلی حوالداره واچوه دا عسکرۍ انسپکټر صاحب دا تا ډېر ظلم وکړو چې تا زما په لاسونو کې کړۍ واچولې دا خو ټیک ده چې ما خپله خور وژلې ده خو ما د دې ظالمانو په وینا وژلې ده زه ستا مجرم نه دا ظالمان دي غلی کښېنه نوابیه ظالمان موږ نه چې خپله خور دې خطا کړه دا پته خو به تا ته اوس ولګي چې ته جیل ته لاړ شې انسپکټر صاحب موږ یا لیونی سپی او دا د غټې نه غټه سزا ورکوي چې د دپاره بیا د لښکرخان مخې ته څوک د راتلو جرأت ونه کړي بوځئ تاریخیه اولدیه بوځئ تاریخ ته دا زما ګناه وه او دا زما خطا وه او دا زما جرم و ته هېڅ فکر مه کوه دوسته مونږ ټول ستا سره یو چې اول تا نه کړې کولو کړو د هغې نه بعد به بیا هغې سره ګورو راځه راپسې أنا خلاصي والله تقول تخلكو سيني كانوا مكاني ده والله تقول بريزة وصلك برزة بيع بكورو بخير ما يسالي على خلاصكو بس كترزنا زد دي خبري جنب زما رقم رو باسا زما رقم خدا ډیر کړی دی هم بدي هم کې هو لجایم کنه زما دغه مدل خوب نه درځي ما سره 3-5 مکوا ځان د یوازې د بادرنګو سلور پرونه عزم کو او زما در سره اړو فکر نشته دی رقم رو باسا راکړی مله دې یو پیدا کړه چې رقم خو ده یو باسم کنه ګوره توریا دومره صبر ما چاته نه کړی د الله سبا میزای شي ته پته کنه ونه چلن خو راته وکړه دا خنزیر مان دا یار دي چاته وي خبردار چې ما ته یارونه وي ته خپل عزت پیژنې پیسې رو باسه پیسې بویا نه افاد خانه حالات مې ډېر خراب دي هضمه مې خرابه ده لږ راته وګوره ستا ما باندې ډېر ختمې رواني انسان باندې ویم مړه ستا خو حالات خراب دي او زما په ایمان موسم خراب دی ګرز دی او باران هم نشته دی بویا افاد خانه پښتو به درته پرېږدمه نه
سوچونه کې یار دې څه سوچم نه کوم یار دا دې مخ د سرخۍ نه راته پته لګي چې سونه څه خو شته که نه یار نه یار هېڅ هم نشته اوس د یارانو نوم پرده کې دا کومه خبره ده چې مونږ نوم پټې یار د یارانو نه څوک پرده کولی شي یار هغه دې جوړ کړي یار لاره خبره کوه که نه یار یار هغه د بلې ورځې هغه ډمه نه وه هغه مې د خیالونو نه نه وځي اوهو خو دا خبره ده یار عاشق شوې او یار همدا خبره ده چې د کمې ورځې نه مې لیدلې ده نو د زړه سکون مې ورپسې تللی دی بلکل آرام نه راځي اوهو دا زمونږ څه ژوند دی یار مونږ له به څوک څه مینه راکړي او مونږ به چا له څه مینه ورکړو بیا زمونږ د مرګ او د ژوند څه پته لګي پرېږده دا فضول خبرې یار ته ښه وې نواب خانه د ژوند څه پته لګي چې سات پاس به څه کېږي شکر دی خدایا غریبي مې ختمه شوه ډېر مې ډک شو خدای را باندې مهربان شو خدای رانه په لار کې راکړه ودرېږه اوس مې ګیر کړې اسې دې ګیر کړم په څه کې دې ګیر کړم د خرې په کیس کې مې ګیر کړې اسې دې د خرې په کیس کې ګیر کړم دا خو زما خپله خره ده چې چېرته بوځم هلته دی بوځم تا نه ده دا د یار محبت خره ده والله کې دې پرېږدم سرکاري که نه څوک همداسې نه پرېږدي زه خو سرکاري یم خو دا خره ده د غلا ده والله چې نور څه خو راسره نشته دی خو دا 10 روپۍ راسره یې دا واله خو چې ومې نه شرمې ګورې ښه دا کچه کار پرېږده او مسلم خان نه به لاړ شي ټانګه به له والي او له 100 روپۍ به ګټې پې باندې نو ټیک ده بیا ته دا سمباله که او ډېر ښه خبره یې راته وکړه دغه دی ورلم مسلم خان نه ټانګه راولم انسپکټر مارشل د دې لپاره زه ستاسو د تانې ته راغلم چې تر اوسه پورې نه تا او نه ستا دې نفی په دې علاقه څه خاص کردار ادا نه کړو دا علاقه ورځ په ورځ خرابېدو واله ده اخر دا ولې خو سر موږ د علاقې ښه لپاره پوره کوشش کړی دی او موږ د دې علاقې بدمعاشانو لوهارانو د ایستلو پوره کوشش کړی دی او موږ څه وکړو سر غلی کېنه انسپکټر مارشل د قانون په ورده کې او د قانون په سترګو کې خور اچوي ستاسو د کمزورتیا په وجه قانون ته زموږ هم سترګې ټیټې شوي دي سر ما ټول عمر لپاره د قانون سترګې اوچتې ساتلې دي د دې کلي بدمعاشان مې په تورو په جیرونو کې ورنویستلي دي او اوس په دې کلي کې ډېر عمل دی که د دې نه پس ما ته ستا خلاف رپورټ ملو شو نو قانون به تا له سخته نه سخته سزا درکړي ډېره ښه ده سر د ډېره سخته تا ته زما غلط رپورټ نه میلاوېږي او بیا د نن نه پس د دې علاقې د ټولو مجرمانو او بدمعاشانو ګرفتارولو پسې به زموږ پوره کوشش وي ورغی ما ته دې څه ویل هغه نواب خان به راته چېرته میلو شي راځه راسره نواب خانه ستا مېلمنه راغلې ده زما مېلمنه نواب خانه ستا مېلمنه او زه دنه لاړم څوک یې ته او زما سره دې څه کار دی Hello.
په میاره کې ته څه کې څوک په دې لاله کې ما بدي کې نواب خانه چې کله نه مې ته لیدلې په ما د شپې خوبونه آرام دي دا ته څه ویلې ونه زما ژوند خو دا زغور ډک دی د دشمنۍ څپېړې دي کله په یو مخ او کله په دې بل مخ خو دې خبر شه چې سات ګړی له څه کېږي زما هم دا ژوند خوښ دی ځکه چې زه تا سره مینه کوم ګوره لیونی مه جوړېږه ته ما سره د خپل ژوند بوی خرابې تا ته به زما نه ښه ځوان میلو شي چې ورسره به موټري بنګله وي او ته به ورسره خوشحاله خبردار چې داسې خبره بیا ونه کړې ګنې نو ګنې نو څه اول به ستا سر مات کم او بیا به خپل ځان مړ کم ګوره زه ستا قابل نیم ځکه چې ستا یو روښانه ژوند دی او زما ژوند د زهرو یو پیاله ده دا پیاله به زه یو ورځ ضرور ورکوم ضرور که داسې وخت راغی نو ستا نه به لومبې زه زهر وخورم ما ته خو ته لیونی ښکارې دې کې څه شک دی ما تا سره مینه کړې مینې والا لیونی وي ګوره ته ما سره خپل ژوند ولې خرابې زه درته یم څه د دې ځای نه زه یو پښتنه یم پښتنه په ژوند کې یو ځل مینه کوي بس که نه زو بس که تا وګټله او ما بېلوده ژوند را سره وفا وکړه تا سره به یو ورځ رښتیا دی نواب خانه او دا د یو پښتون واده ده د پښتون زم تا سره دا واده کوم چې دا تورې څڼې به زه ستا دپاره سپینوم چې په دې اومو کې په دې نو سپلو کې ګرځي وره دا سپلو ثابت د دکان دي ښه د کوم صابر د هغه صابر چې د بډبیر سه پنچو کې دکان دی په ایمان چې هغه نم دا سپلې اخیستې دي ډېرې مضبوطې دي وګوره ته دې فایده زه اوس ولا محبوب ده شاه هغه مخامخ زما کور دی زه د پلار سره ملاویږم او په داسې کې راځم داسې کې تاسو زما انتظار کوئ انتظار بابا بابا تا ما نه مخ ولې واړولې ما وایا ما ته بابا زه ستا بابا نه یم بابا ته زما خبره خو وکړه نه نه رمه زه ستا خبرې ځه ورک شه له مخې نه مې بابا دا ټیک ته چې زه ستا ګناهګار یم خو زه تا نه معافي غواړم معافي ځکه چې زه ستا زوی یم زوی نه ته زما زوی نشي کېدی ولې چې ته یو قاتل یې او قاتل زما زوی نشي کېدی وځه زما له کوره ګینې په دې کو به یې له کوره بار واچم بابا زما خبره خو وکړه که نه نه یم زه ستا بابا نور هم ستا خبره وځه له کوره
کور نه ډېر خولې خولې او خبر آلې خیر چرته دی یار لار را سره د ملاوېدو نه انکار وکړو او د کور نه م راوشړلمه د کور نه مه خفه کېږه نواب خانه یار الله به خیر کړي راځه چې ځو دې مطلب دا شو چې نوابې کور ته راغلی او پلار د هغه سره د ملاوېدو نه انکار وکړو دا خو بیا ډېره د خوشحالۍ خبره ده موږ دپاره خان نوابې ډېر خوش قسمته و چې زما مخې ته رانغی ګینې قسم په خدای کرنه ژوندی تللی وی اوهو شل ځلې مې درته ویلي چې لږه ګزاره کوه ګرمي ښه شی نه دی او بیا زما نوم لښکر خان دی دا پلار او زوی به دله داسې په خپلو کې واچوم چې د یو بل د وینو تږي به او مونږ به یې تماشه کوو واه خان واه خلک دښمن د ټوپک په ګوله ختموي او ته یې د ګورې په یوه چاکې وپاګله چې دشمن د ګوړې په چکې مري نو د هغه زهرو ته ساجت دی ته ټیک وې خان نو بیا د خدای زمونږ د دشمنۍ نه هر سر یو ساتي ولې چې زمونږ د دشمن په ټوټې ټوټې کېدو هم کار نه کېږي مونږ سره دشمني ساتان کار نه دی ځکه چې زموږ نوم لښکر خان دی او لښکر خان سره ډګروال هر سره سر جنګول دي او څوک چې هر سره سر جنګوي نو هغه خپل سر په خپله ماتوي دا چې یخې شو تاسو په کوم داسې سوچ کې تللی دلاوره خدای خبر چې په دې ډول څه چل په ما خو چیرې هم داسې کار دی شوی که د هغوی چې خیر دی خان کله نا کله داسې کېږي په زړونو نوې نوې وسوسې راځي او ذهن مې ډېر پریشانه دی خدای دې خیر کوي چې څه چل دی خان الله به خیر کړي تاسو چې وڅښئ ذهن به متازه شي یا لکه نوکره دا څه دي او دا تاسو دومره خفه ولې او دا څوک دی او دا چا خان موږ سره ډېر زیاتې وشو زمونږ ملا ماته شو نادره ته څه بکواس کوې
تا سره چا ظلم کړی دی؟ زه دنه تپوس کوم چې دا څوک دی؟ صحیح حل ووایه. خان نواب خان او د هغه ملګرو په مونږ حمله وکړه. کشر خان او انسپکټر ناصر دواړه ویشته. دا راتلو شو زما ورور مړ شو او تاسو ټول جلدي صحیح سلامت راغئ. د دې مطلب دا شو چې دې تاسو یوازې پرېښی وو او تاسو ټوټې راتښتېدئ. واه هغه چا رښتیا ویلي دي چې ما خپل په پردو لاسونو نه وژنې. خان مونږ نواب خان او د هغې ملګرو سره پوره مقابله وکړه، خو چې کله دوی ولګېده نو مونږ د دوی په غم کې شو او هغه بزدلان وتښتېده. غلی شه! ما خو تا ته ویلي وو که نه چې دشمن به خط نه ګڼي، ګینې نو سترګو کې به دې پروتي. اوس پرېوتو که نه؟ زړه خو مې وایي چې د دې تماچې دا ټول کلتوس تاسو د سینو نه وباسم، خو څه وکړم؟ خلک به وایي چې رور یې مړ شو او لښکر خان لیونی شو او خپل کسان یې ویشته. د داسې کسانو نه خو چې دی نو ښه ځای ورک شئ، مخې نه مې پناه شئ. ما یوازې پرېږدئ، ما یوازې پرېږدئ، ما یوازې پرېږدئ. خلاله دا وخت ستاسو د غوسې نه دی، تاسو حوصله وکئ، د حوصلې نه کار واخلئ، الله به خیر کړي. خان دلاور ټیک وایي، موږ ته اوس د ده بندوبست پکار دی. دا دې څوک متبر خانه زما خو دې د زړه خونه ورانه کا، زما خو دې ملا ماته کا. ما خو درته ویل که نه چې ډېر احتیاط کوه، ډېر احتیاط کوه، خو تا نه منل. هماغه وشو کله نه چې زه وېرېدم، کله نه چې زه وېرېدم. آفرین د نر بچا مړ شوې، خو په غیرت ګولۍ دې په سینه خوړلې ده. اوس به ستا بدل ستا د دشمنانو نه ستا ورور اختر خان په خپله اخلي. قسم مې د پختی وي زه به د نوازي په کور کې د وینو سیلاب به یم، سیلاب. تاسو زما کور ته د راتلو جرأت څنګه وکړو؟ وایه څه لپاره راغلی؟ څه مقصد دی؟ غلی شه بوډا! بېغیرته موږ نه، دا ستا زوی دی چې په پټه ګزار یې وکړو او زما د غم ورور یې مړ کړو او لار وتښتېدو. وایه چېرته دی هغه پوستې لڅېږي؟ وایه اختر خانه وه، ستا په شیطانت باندې زما لور مړه شوه، زما زوی قتل کا. هېڅ هم نه،
او د بلنګړي ته درې رور دې مړ شو نو قیامت دې راښکته کړو بکوا پنچ کا بوډا د نوابي پته راته وښیه او که د هغه پته یې راته ونه ښیله نو زه به ستا په دې کور کې ستا د وینو سیلاب وبویم دا لښکر خانه ستا دشمني ما سره نه نواب خان سره ده لاړ شه او پیدا کړه او قتل یې کړه غلی شه اول چې ستا بندوبست وکړم بیا به هغه سره ګورم وایي ځه ولې یې کینی خانګلې دی بخیر خانګل او بخیر جوړ تکړه السلام علیکم یارانو خانګلا خیر خو دې خانګله ډېره موده پسته پېښه وکړه خیر دی یار ما ویل چې ستاسو خیر خیریت هم معلومه کړم او که څه ضرورت وي چې هم درله پوره کړم وایه که نه خانګله په کلي کې څه نوې تازه خو نه وه شوې نوې تازه خو اوس هره ورځ کېږي دا خو زموږ د کلي یو رواج جوړ شو بیا وایه که نه یار چې څه شوي دي نواب خان پسې خو اوس هره ورځ پولیس چاپې وایي خلک یې ډېر تنګ کړي دي او هغه لښکر خان خو وایه که نه څه پولیس دي لښکر خان څه کړي دي ډېر ظلم یې کړی دی هغه قسم مې دې پخلی وي چې زه به د لښکر خان نه د خپل پلار د وینې د یو څاڅکي به نه لګم د یو څاڅکي د لښکر خان چېرته دی راته پته نشته چې ستا ته پته نشته دی نو بیا دلته ته څه کې اوس ټکټ واخله او ځې ځینه ځه ونه خوځېږې لښکر خان چېرته دی ما ته پته نشته خو خیاط ګنې لاړې
اختر خان ژوندی نه پرېږدم که موږ یې اقرار شو نو بیا به څه کېږي ته ټیک وې لښکر خانه نه خوره نه بچ وې باچا رښتیا ویلي دي چې عمر دې ډېر شه خو تر کمې نواب خانه دې وخت د پولیس په ګیره کې خبرداری چې ته قانون ته ځان په حواله کې انسپکټر صاحب ځان به ضرور قانون ته حواله کوم خو د لښکر خان د مرګ نه پس لیونی مه جوړېږه نواب خانه خپل ځان او خپل ملګري موږ ته ځان حواله کوي تر هغې پورې زه ځان قانون ته نه شم حواله کولی چې تر څو پورې زما یو دښمن هم ژوند دی کېدای شي عدالت تا سره پوره انصاف وکړي او تا له کم نه کم سزا درکړي انسپکټره زموږ ستا سره هېڅ دښمني نشته ښه به دا وي چې زموږ د لارې نه خوښې تاسو له اخري وارننګ درکوم چې وسله وغورځوئ او خپل ځان قانون ته په حواله کوئ انسپکټره ما خو تا ته ویلي و که نه چې زما تر څو پورې یو دښمن هم ژوند دی زه ځان قانون ته نه شم حواله کولی زه تر 10 پورې شمېر کوم که چېرې تاسو وسله ونه غورځوله نو زه به د فایر آرډر ورکړم 1 2 نواب خانه آرډر کوه 9 10 دومره صبر خو مونږ چاله نه دی کړی فایر زه به پولیس را ایسار کړم زه داسې چرې نه شم کولی د تا یوازې څه پرېښی زه په خپل دښمن پسې لاړ شه او زه به پولیس را ایسار کړم نه یار داسې نشي کېدی نه نواب خانه د ژوند هېڅ پته نه لري دا یو ارمان مې په زړه دی چې لښکر خان جهنم ته ولېږې دا څنګه کېدی که تا زه د مرګ په خوله کې یوازې پرېږدم داسې خو کېدی شي که نه چې زه ځان په خپله شوټ کړم داسې ونه کړي زه نه ځم بیا ورځه زموږ د مرګ نه مخکې پوهېږو د لښکر خان د مرګ زیری چې راځي ډېره ښه خبردار چې د تښتېدو کوشش ونه کړي هلکه ټړۍ ورته واچوئ هلکه نوابی خو دلته نشته دی ما ته پته ولګېده راځئ ما پته
دا بیا څه دي خان نوابي په موږ یو ځل بیا حمله وکړه او زموږ کسان یې وویشتل یا الله دا څومره دهشت راکړی دی چې د کلي د الوی خو څه چې او ماشومان هم رانه یېرېږي وګوره نو څوک د کوره بار سره وځي نه یا الله شکر دی چې دا یو ماشوم خو راښکاره شو چې په ده خو دا خپله بدماشي ورښکاره کړمه دا څه خورې Pepende sasa raka. Buka. Jadi benar tak? Benar sih kau ni dasar. William, kerja. Ini orang berbaju ke? Wah, apa berbaju? Si boleh. Bukan orang berbaju. Sedang, sedang orang. Dia kharasha. Dalam Khan Chamchi. دا که پوره دی چې ما پسې کومې خبرې کړي دي دی وایي چې زما په تماچه کې د ټوپې ګولۍ خلاصې شوې ګینې نوابې به مې داسې کړی و او نوابې به مې داسې کړی و نواب خان ماما شیشه لاله ما دې خدای کړ ته لښکر خان ته پېژنم بس لښکر خان څوک دی زه خو نواب خان لاله پې نواب خان لاله ټوپک کېږده د مخې نه مې ورک شه ډېره مهرباني ډېره مهرباني ودرېږه سبا ده ولې یار وای خدایا شکر دی چې خوب و کنې زه خو بغرای کړی خدایا شکر دی دا خلک کسان دي نه خو نن خدای په ګوتو راکړي نو بیا نن به زما د زړه ټول ارمانونه پوره شي خبردار دي راغونه نو دې به زه په خپل لاس وژنم نه خان دی د تا نه زیات زما دښمن دی زه به په ده خپل زړه یخوم عدلانه نو بیا زما دښمن دی هغه سره ستا هېڅ کار نشته نه خان دې که مې نه خو زما ورور وژلی دی چپ شه بې غیرته ستا دا ضرورت چې د ما مخې ته ودرېدې او بیا هغه ستا نور کلی وژلی دی انسپکټر ناصر زما ورور او زه د هغه په وینا دلته راغلی یم او نن چې څوک هم ماله مخې له راځي نو زه به دل کړم
इंस्पेक्टर नासिर जमारूरो इंस्पेक्टर नासिर कस्तारूरो वो कस्ताफला वो खप कुला वगुनी वाला नवाबे समा दुश्मनम दे वो समा तत्रोर टीम दे ज़बख पल दुश्मन तफल चाला सफेदम نخان نوابه بزو وجنم چپشا خان دمخي نملي رشا قلت د نوابينه بدي وړاندې کم بخواق بنده داسې ښکاري چې تا جل اخیستی زه درته یم ورک شه مخې نه مې پناه شه خبردار ټول خوځي پام کوه چې ډزونه کې نواب خانه زه بې ګناه یم زه ستا دشمن نه یم ستا دشمن لښکر خان دی نواب خانه زه بې ګناه یم ما چې څه کړي دي د خان لښکر خان پړر مې کړي دي غلی شه شوده زه چې څه کوم په خپله ډر به یې کوم زه به تا له په خپله ډر د مرګ سزا در کوم
ودرېږه لښکر خانه. نن ستا د ژوند اخرینۍ ورځ ده. دا خو به وروستو پته لګي چې ستا اخرینۍ ورځ ده او که زما او بیا ستا او زما حساب برابر دی. تا زما ورور وژلی دی او ما ستا پلار. بس نور ما معاف کړې، ما معاف کا. واه دومره په اسانه دې راته ویل چې ما معاف کړې او ما معاف کا. و ظالمه ستا د لاسه خو زما کور وران شو، ستا د لاسه خو زما ټول ژوند په اور کې تېر شو. ستا په شیطانت باندې خو ما خپله د ګلو غونته غور ووژله او ما ته ویل چې ما معاف کا. ستا خور تا په خپله وژلې ده، ما نه. ما خو ستا خور خپله ورنداز خپل عزت جوړولو خو تا د هغې نه انکار وکړو او بیا چې خبره جرګې ته لاړه نو د جرګې فیصله هم تا ماته کړې ده، ما نه. او بیا د خپل بچاوي لپاره دي ما ته او زما ورور ته په ډکه جرګه کې بدکردار وویلې. نو خیر دی او ما چې تا له ستا د خبرې جواب درکړو او ستا خور ته مې بدکرداره ویله نو ستا پکې اړو سوچ نه کړو او لاړې خپله خور دې قتل کړه او بدنام زه شم. وروره نواب خانه ته زما د تروري کې یوه نښه پاتې. زما زړه په تا باندې ګولی چلول نه غواړي. زه سره اوس هم وخت یم. ته لاړ شه، ته لاړ شه، لاړ شه. واه چې مرګ دې ولیدو نو په ګډو وړو سر شوې. ډېرې دوکې دې راسره وکړې لښکر خانه، ډېرې دوکې، خو نن ما نشي دوکه کولی. ما دا قسم خوړلی دی چې زه به تا ژوندی نه پرېږدم، ژوندی یې. تیار شه لښکریا. गिरफ्तार कई लश्कर खाना, लश्कर खाना, लश्कर खाना। इंस्पेक्टर साहब नवाब खान से सवाल ये बेगुनाह है, गलती तो न हमारा। माद तखपल रान तखपल नूर او خپل کسان ټول بخلي دي. دی ما معاف کړی دی او قانون دې معاف کړي، قانون دې معاف کړي. ورو غریب رشتہ دار هم رشتہ دار وي او د ترور زوی ورور وي او څنګه چې نن نواب خان او لښکر خان په خپلو حقوق پیمانه دي، هسې نه چې تاسو سبا دا تښتېمانه یئ. دشمني یو اور دی، دې اور نه ځان وساتئ. ناصر خان بیا پوسټمارټم ته ورسوه. اته کاکا تذکره وشو.